دا ورو سوال کړی دی چې زه یو حاجت راته راپېښ شوی دی د هغې دپاره د استخارې لمونځ کومه. سوال دا دی چې د استخارې د لمونځ په هغه وختونو کې کېږي کوم وختونو کې چې د مانځه نه منع راغلې ده؟ الجواب هغه وختونه هغه خو معروف دي او مسلمانانو ته معلوم دي چې د سحر د مانځه نه بعد والا د نور د راختو پورې او د راوچتېدو پورې، یعنی تقریبا چې نور راوخیږي داسې یو د لسو نه 15 منټه پورې، د دې وخته پورې مونځ د دې نه منع راغلی ده. دغه شان کله چې نور د اسمان په منځ باندې شي او د زایله کېدو پورې، چې کله د نور روان شي ډوبېدو طرف ته، دغه وخته پورې مانځه نه منع راغلی ده. او درېیم وخت دی د مازدیګر د مانځه نه بعد والا نور ډوبېدو پورې. خو دا یاده کړئ دا درې وختونه چې دي په دې کې نفلي هغه مطلق نوافل چې کوم دي د هغې نه منع راغلی، چې د هغې څه سبب نه وي، لکه هېڅ وجه نه وي. څنګه؟ لکه یو سړی سهار مانځه نه بعد جومات کې ناست دی او راشه اسم جومات کې ناست یم، 4 رکعته لمونځ به وکړم، دا اوس دی نفلي لمونځ کوي او څه وجه یې نشتي. څه وجه یې شتي؟ هېڅ وجه یې نشتي، دا منع ده. راجح قول دا دی والله اعلم د دلایلو په رڼا کې چې هغه نفلي لمونځ چې د هغې سبب وي هغه په دې وختونو کې کول جایز دي. لکه مثال ته جومات ته راننوتې د 2 رکعته لمونځ کوې، ولې؟ ځکه چې حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلي رکعتین. تاسو کې چې څوک جومات ته ننوځي هغه وخت پورې دې نه کښېني چې څوک پورې 2 رکعته لمونځ نه وي کړی. کوم پیغمبر چې هغه 3 وختونو کې منع کړی د مانځه نه، مکه پیغمبر وایي چې جومات ته کله هم ننوتې 2 رکعته لمونځ به کړي. نو یو سړی د ماښام د مانځه نه مخکې جومات ته راغی، 2 رکعته به کوي که نه به کوي؟ نو ولې دا نفل نه دي؟ سبب یې دی. بارک الله فیک. او سبب یې څه دی؟ جومات ته راننوته. سبب یې څه دی؟ جومات ته راننوته. لکه ګوره د طواف یو سړي وکړو بای به ساعت 2 رکعته لمونځ کوي. حدیث کې د رضی امام احمد راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنو عبد مناف خاندان ته دا ووی او چې کله د کعبې چابي ورکړه وی لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى، هیڅ څوک به نه منع کوئ که څوک طواف کوي د دې کور یا مونځ کوي، هیڅ وخت به یې نه منع کوئ من لیل او نهار، که هغه د شپې وخت او که د ورځې. ګورئ که د شپې او که د ورځې څوک به د مانځه نه منع کوئ. نو اوس یو سړي طواف وکړو بیا به سره 2 رکعته کوي، مازدیګر مانځه نه باندې طواف ختم کړو دا 2 رکعته کوي، دا نفلي لمونځ دی خو کولی شي ځکه چې سبب یې دی. یا سهار مانځه نه باندې طواف وکړو نور لا نه یې راختلی دا 2 رکعته کوي. دغه شان کسوف لمونځ چې دی دا نور چې کله تور شي، نور چې کله تور شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کله چې تاسو وینئ چې نور تور شي یا سپومۍ نو لمونځ وکوئ، هغه 2 رکعته به کول غواړي چې د هغې ځانله مسایل او کیفیات مونږ ذکر کړي. اوس مازدیګر مانځه نه بعد کسوف شو نو ته به دا لمونځ کوې ځکه چې د هغې سبب شته. سبب یې څه دی؟ د نور تورېده، دا وجه ده که نو هر هغه نفلي لمونځ چې د هغې سبب وي هغه په دې دغه وختونو کې هم کولی شي، کوم وختونو کې چې د نفلي مانځه نه منع راغلی. که کوم لمونځ به پکې نه کوې؟ هغه نفلي لمونځ چې سبب یې نه. هسې یو سړی وي راشه مازدیګر نه بعد دومره اوږد وخت دی ماښامه پورې زه به کې یو 100 رکعته ځان له کوم وایي نه نشي کولی، دې ځای کې منع راغلی ده. خو که سبب وي بیا کولی شي، هېڅ خبره نه. لکه یو سړي اودس وکړو، اودس پسې مستحب طریقه څه ده؟ 2 رکعته کول، او دی وایي زه 2 رکعته کوم، کولی شي که نشي کولی؟ ولې؟ سبب یې دی، یعنی دې اراده نه ده داسې چې د ځان راشه نفلي لمونځ کوم نه، خو د اودس وکړو هلته په اودس پسې 2 رکعته کول مستحب دي نو دا نفلي لمونځ دی کولی شي. راځو اوس د استخارې دې مسلې. سوال دا دی چې د استخاره په هغه منځونو کې ده او که نه چې سبب یې دی یا نه. نو دې کې د علماو اختلاف دی. بعض علما وایي د استخارې لمونځ دا نشي کولی، بعض وایي کولی شي، خو تحقیقي قول هغه دا دی که چېرته د استخاره د داسې کار دپاره کې چې د هغې وخت روان دی او هغې ته ضرورت دی، که اوس
دې ونه کړه نو دا موقع ته نه ځي نو بیا په هغه وختونو کې هم کولی شي کوم وختونو کې چې د نفلي مانځه نه منع راغلی ده او که چېرته داسې لکه وخې پراخه دی او څه ده لازم نه دی چې اوس یې تکیه لکه یو سړی دی د کاروبار اراده ده یا مثال کې واده کوي ګوري زړه نه مطمئن کېږي یو زنانه ته او راشه استخاره وکړمه نو دا واده یا دا کاروبار د ده نه تښتي نو موږ وایو صبر وکړه چې کله دغه وخت ختم شي کوم وختونو کې چې منع راغلی د مانځه نه بیا استخاره وکړه اوس یو سړی د مازدیګر مانځه نه بعد په سفر وځي اچانک سفر راغی دې استخاره کوي چې د سفر کې به خیر یو که نه به وي مونځ کولی شي ولې وخت روان دی او دا کار دغه ټیم کې راپېښ شو خو که داسې خبرې چې هغه وخت غواړي او هېڅ خبر نه که لیټ شي نو بیا د استخارې مونځ دا په هغه وختونو کې مه کوه کوم وختونو کې چې د نفلي مانځه نه منع راغلې ده والله اعلم